أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تدین روان دے آیاتون مبارک کے اللہ تعالی جل شانہ عم نوالہ دا کثرت سوالات بیہودہ او فضول سوالات کولنا ممانعت اکو چې تاسو بیہودہ او فضول سوالات مکوے او کله کله بدی سوالاتو کی یو چیز حرام نوی او تاسو د سوال په وجه باندې هغه چیز چې کله بیا حرام وګرځیدو نو دا د ټول نه عظیم جرم دی چې تاسو د سوال په وجه باندې یو حلال چیز چې کم دی یا حرام نو او حرام وګرځیدو نو دا یو عظیم جرم او گناه ده. اوس الله دی آیاتونو کې چې څنګه مخکې د کثرت سوال ممانعت راغی چې تاسو بې ځایه سوالونه مه کوئ، هسې نه چې ستاسو د سوال په وجه باندې یو چیز په خلکو باندې حرام شي. اوس حلال او حرام هغه دي چې کوم الله مقرر کړي وي او یا د الله په حکم سره د هغه پیغمبر مقرر کړي وي. اوس د ځان نه یو چیز چې هغه الله حلال ګرځولی دی او ته په ځان باندې حرامې یا یو حرام چیز دی او هغه ته حلال ګڼې نو ګویا ته دا قانون او د تشریع هغه په خپل لاس کې د هغې حق اخلي، د ځان نه حلال او حرام ګرځې او دا اختیار صرف د الله دی او د الله د پیغمبر دی. گویا ته حقوق ربانی کی مداخلت کې نو داسې مداخلت دا جرم دی او گناه ده، د دې نه ځان بچ کول پکار دی. اوس په دې آیت کریمه کې د کفارو د هغه څیزونو باره کې چې هغوی حلال څیزونه په ځان باندې حرام کړي وو چې بعضې ځناور چې کوم دی د هغوی غوښه، د هغوی سورلي، د هغوی پی یا د هغې نه باندې بوج اچول، هغې په ځان باندې د ځان نه حرام ګرځولی وو او بیا د هغې نسبت الله ته کولو چې دا چیز چې کوم دی الله حرام ګرځولی دی. نو الله اوس د هغې رد کې فرمایي چې ما جعل الله من بحیرة ولا سائبة ولا وسیلة ولا حام، نه دی مقرر کړی الله تعالی څه بحیره، نه سائبه، نه وسیله او نه حام. دا د هغه ځناورو باره کې اصطلاحي نومونه دي چې بحیره مشرکینو هغه اوښې ته وي چې کله به یو اوښي مسلسل 15 بچي وزېږول او 15م بچي به بیا نر پیدا شو نو هغه اوښه به بحیره وګرځوله، د بوت په نوم باندې به یې کړه، بیا د هغه بحیرې د هغې اوښې غوښه، د هغې پی په هغې باندې سورلي کول، په هغې باندې بوج اچول، د هغې نه خدمت اخیستل، په ځان باندې به حرام کړل. نو بحیره هغه اوښه ده چې 15 بچي د هغې وشي او 15م بچي بیا نر وي نو دغه اوښه دوی بیا بحیره وګرځوي، په ځان باندې حرام یې ګرځوله. صاحبه چې کله به یو سړي څه منښته وکړه
چې رکه د سفر نه په خیریت سره رالم یا یو بیمار وي چې د صحتمند شوم نو زما دا اوښه به بیا د بوت په نوم باندې وي نو هغې ته صایبه ویل چې کله به یو سړي دغه شان منښته وکړه نو هغې ته به بیا هغه یو اوښه به بیا صایبه وګرځوله د هغې خوراک او د هغې غوښه د هغې پی وغیره هغه به ځان باندې حرام کو نو هغې ته صایبه ویلی شي وسیله هغه چیلې چې د هغې کله به بچی وشو چې هغه به چیلې وه یعنې ماده به وه نو دې مشرکینو به هغه بیا ځان سره ساتله که فرقه چیلې به پیدا شو یعنی مذکر به پیدا شو نو هغه به چې کوم دی بیا د بت په نوم وګرځوله او یا به چې کوم دی د یو چیلې په یو ټیم باندې چیلې او چیلې دواړه پیدا شو نو دی به دا ویل چې دا خور ضرور سره ملو شوله نو دا وسیله شوله او دا چې کوم دی اوس د بت په نوم باندې ده نو د هغې خوراک څښاک به هم په ځان حرام وګرځو او حام به هغه اوښ ته وي چې کم خوښ چې کم دی سل اوښانې به بلار بړکې یعنې گویا د کم اوښ په ذریعه باندې به د سل اوښو نه بچي پیدا شو نو دغه اوښ چې کم دا سل اوښانې بلار بکړې نو دغه اوښ به بیا حام وګرځو په ځان باندې به حرام که د هغه غوښې د هغه سورلي د هغه بوج اړول نو الله وایي چې دا څیزونه الله حرام کړي نه دي او دا تاسو په خپله باندې د ځان نه حرام وګرځول حدیث مبارک کې د الله پیغمبر فرمایي چې زه جهنم کې هغه کافر وینم چې د هغه نوم عمر بن عامر خزاعي دی چې هغه جهنم کې د هغه نه کلمې بهر راوتې دي او دا کلمې پسې را روان دي ځان پسې راکي او څښا بوی ته روان دي او دا لومبنی سړی دی چې د صایبه د بت په نوم باندې ګرځولې وه او هغې حرامه کړې وه نو دا ټول څیزونه دوی کافرانو د ځان نه په ځان حرام کړي حالانکې الله دا څیزونه د انسان د فایدې دپاره پیدا کړي دي چې دا تاسو د دې غوښې هم خوړی شئ د دې باندې سورلي هم کولی شئ د دې پی هم استعمالولی شئ د دې نه خدمت اخیستلی شئ خو دوی د ځان نه په ځان باندې دا څیزونه حرام کړي او بیا وایي ولکن الذین کفروا یفترون علی الله الکذب لیکن بیا هغه کسان چې کافران دي نو بیا بهتان تړي تهمت تړي په الله باندې د دروغو چا کم بد رسومات کم بد چې کم دي دا زناور دوی چې کم ځان باندې حرام وګرځول دا رسم او رواج بیا د هغې نسبت الله ته کوي چې دا څیز چې کم دی الله په موږ باندې حرام ګرځولی دی حالانکې الله تعالی خو دا څیزونه حلال کړي دي او حرام نه دي خو دوی په خپله ځان باندې حرام کړل واکثرهم لا یعقلون او زیات د دوی چې کم دی هغه پوهه نه لري اوس چې هر کله دوی دا غلط کار کولو په ځان باندې د ځان نه حلال څیز حرام کړی نو چې کله دوی ته بیا چا وویل چې بھئی دا غلط کار مه کوئ ځان باندې هسې حلال څیز حرام کړی دی قرآن او د الله پیغمبر ته رجوع کوي چې د قرآن او د الله پیغمبر کم حکم وي د هغې مطابق عمل وکړي که قرآن او د سنت کې د الله پیغمبر دا حرام ګرځولی وي خو بیا حرام دي که نه الله او د الله پیغمبر دا حلال ګرځولی دي نو ولې د په ځان باندې حراموي نو الله فرمایي چې وإذا قیل لهم تعالوا هر کله چې دوی ته به وویلو شو چې راشئ الی ما انزل الله هغې طرف ته چې کوم الله نازل کړي دي ویل الرسول او پیغمبر طرف ته راشئ نو دوی جواب کې به څه وي دوی هغه خپل هغه غلط رسومات پرېښودل نه د هغې نه منع کېدل نه جواب کې چې قالو حسبنا ما وجدنا علیه آباءنا نو جواب کې به ورته دا ویل چې مونږ ته بس ستاسو د رهنمایي ضرورت نشته مونږ په دې باندې ښه پوهېږو بس زموږ دپاره کافي دي هغه چې کوم مونږ منتلي دي خپل پلاران نیکیان په کومه طریقه مونږ منتلي دي بس زموږ د پلار نیکه دغه طریقه را روانه ده د ابا او اجداد چې کوم دي دا حرام ګرځولي دي بس مونږ یې حرام ګرځوه نو دوی بیا د خپل پلار نیکه چې کوم هغه غلط ګمراهي وه او جهالت و په هغې باندې مضبوط ولاړو نو لو کان آباؤهم لا يعلمون شیئا
اگر چې او د دوی دا نیکو پلارانو چې هغوی په هېڅ څیز پوهېدل هم نه ولا یهتدون او نه د هدایت خاوندانو وی جاهلانو ګمراهانو او دوی په پټو سترګو باندې د خپل پلار نیکه د هغه غلط طریقې تقلید کولو. اوس دلته بعضې خلک دا تقلید نه انکار دپاره دا آیت پیش کوي چې د پلار نیکه د مخکینو خلکو په عمل باندې تلل چې کوم دی دا منع دی او ناجایز دی. خاص کر په ائمه مجتهدین باندې ډېر اعتراض کوي چې کوم خلک د ائمه مجتهدین تقلید کوي د هغې هغه قول باندې عمل کوي نو دوی وایي چې الله خو وایي چې تاسو د پلار نیکه د ابا و اجداد چې کوم دي په غلط طریقو باندې الله خو ښکاره وایي چې لو کان آباؤهم لا یعلمون شیئا. اوس ائمه مجتهدین چې کوم خبره ده کوم قول دی د هغوی کوم مسله بیانوي نو هغې د خپل ځان وینا نه ده هغوی د قرآن او د حدیث ته چې کوم دی د هغه مسلې یو حل راوښکي وي او خلکو ته بیانوي نو بیا په هغې باندې عمل کوي. گویا دغه دی کې د خلکو دا تقلید دا د امام په وینا نه ده بلکې دا خو د حدیث او سنت هغه عمل په هغې باندې عمل کوي. نو ائمه مجتهدین هغه خلک دي چې الله هغوی له علم او بلکې په هغه صحیح حدیث باندې عمل کوي. نو گویا د هغې هغه قول هغې هغه خبره هغه عین د قرآن او د حدیث نه استنباط شو گویا هغه په هغې باندې عمل داسې دی چې گویا په قرآن او په سنت باندې عمل دی. اوس ورپسې آیت مبارک کې الله تعالی صحابه کرامو ته تسلی ورکوي د ایمان خاوندانو ته. صحابه کرام چې کوم دي کله دا خپل خپلوان چې په کفر کې مبتلا او دوی ته ښه ښکاره معجزات ښکاره شو دي کفارو ته او بیا هم چې کوم دي هغه خپل غلط رسومات نه پرېښودل ایمان یې نه قبلولو نو پریشان غمجنو چې را ښکاره چې کوم دي دوی ته د الله پیغمبر معجزات هم ښکاره کړي دي او بیا هم ایمان نه قبلوي غلط طریقې نه پرېږدي. نو دغه دی کې الله اوس صحابه کرامو ته د ایمان خاوندان ته تسلی ورکوي چې یا ایها الذین آمنو هغه کسانو چې د ایمان خاوندان علیکم انفسکم تاسو د خپل ځان فکر وکړئ. علیکم انفسکم په تاسو باندې د خپل ځان فکر لازم دی. لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم نقصان نشي در رسول تاسو ته هغه کس چې هغه ګمراه وي او تاسو په هدایت باندې نو تاسو ته بیا دغه خلق نقصان نشي در رسولی. نو دلته خو ظاهر نه دا خبره ښکاره شوله چې بھئی د خپل ځان فکر کوه بس منځونه کوه تلاوت کوه روجې نیسه کار کوه بل ته ګوره ما که هغه ښه کوي او که بد کوي ظاهر معنی خو دا ښکاري لیکن دا ظاهر معنی باندې دا بالکل سراسر غلطه ده ځکه د قرآن او د حدیث د نصوصو خلاف ده. بل دی کې امر او نهی عن المنکر دا مسلمان باندې واجب دی چې کله مسلمان برائی دی به خلکو ته د نیکۍ ترغیب ورکوي د برائۍ نه به منع کوي. که دی خپل صرف په خپله باندې منځونه کوي او د نور خلکو خیال نه ساتي اگر چې اول به خپل ځان صحیح کوي دا نه د خپل ځان فکر به کوي خو لیکن ورسره به د نورو خلکو فکر دا هم کوي چې را تاسو چې کوم دی خلکو ته د نیکۍ ترغیب ورکوئ بدې نه منع کوئ. او د دې آیت باره کې لومبنې صدیق رضی الله عنه چې کوم دی هغه په منبر باندې کېناستو او وضاحت یې وکړو چې تاسو د دې آیت علیکم انفسکم غلطه معنی اخلئ ځکه چې ما د الله د پیغمبر نه دا اورېدلی دي چې هر کله یو ظالم ظلم کوي او تاسو د ظالم لاس منع نه کو او یا چې کوم دی برائي کیږي او تاسو برائي منع نه کړه او تاسو قوت طاقت لرو نو عن قریب دا تاسو باندې الله عذاب راولي او الله ټول تاسو په عذاب کې گرفتار کی. نو دلته دیګ د مطلب دا دی چې د خپل ځان به فکر وکړي نو تا ته به ټیک ته یقینا گمراهان خلق نقصان نشي در رسولی خو ورسره به ته د امر بالمعروف او نهی عن منکر کار به پرېږدې نه باقاعده به ته به د خپل وس مطابق امر بالمعروف او نهی عن المنکر کې. الی الله مرجعکم جميعا خاص الله ته دی واپس کېدل ستاسو ټولو فینبئکم بما کنتم تعملون پس بیا به الله تاسو له
ستاسو د اعمالو خبرداری درکوي. گویا هر انسان ته به د خپل اعمالو جزا او سزا ملاویږي. که نیک کار یې کړی وي نو نیکي بدلی دي، ښکلې بدلی دي، او که غلط کار یې کړی وي د هغې به چې کوم دي سزا او عذاب ورته ملاویږي. ما جعل الله نه د مقرر کړی الله تعالی من بحیرت س بحیره ولا صائبت او نه صائبه ولا وسیلت او نه وسیله ولا حام او نه حام. یعنی بحیره هغه اوښه چې 15 بچي وزیږي او 15 لمبر بچي نر وي، نو دغه اوښه بیا دوی د بوت په نوم باندې وشړي او هغه د هغې خوراک څښاک وخه پی وغیره په ځان باندې حراموي. صائبه چې یو سړی د سفر نه په خیریت سره راغی او یا بیمارو روغ کېدو او د منښته کړې وه، نو دغه کس بیا یو اوښه چې کوم دی هغه صائبه وګرځوي او د هغې هغه غوښې په ځان باندې حرامولې مشرکانو. وسیله هغه چیلې چې هغه یو ټیم باندې 2 بچي وشي، یو ماده وي یو بل نر وي، نو دی بیا چې کوم دی هغه بچي چې کوم دی د بوت په نوم باندې کي او هغې ته وسیله وایي، د هغې غوښې د هغې پی وغیره هغه حرام وګرځي. حام هغه اوښ چې هغه 10 پیرې 10 اوښانې بلار بیکي، نو بیا په 10م نه پس چې کوم دی دا اوښ حام وګرځي، د هغې غوښې مشرکانو په ځان باندې او د هغې نه کار اخیستل په ځان باندې به حرام ګرځول. ولکن الذین کفروا، لیکن هغه کسان چې کافران دي، یفترون تړي یا بهتان کوي، تهمت لګوي علی الله په الله باندې، الکذبا د دروغو، دا د ځان نه دوی چې کوم دي په ځان باندې حرام کړي دي او نسبت الله ته کوي د دروغو. واکثرهم لا یعقلون، او زیات د دوی چې کوم دي نه پوهېږي، عقل خاوندان نه دي. واذا قیل لهم، هر کله چې دوی ته وویلی شي تعالوا راشئ الی ما انزل الله، هغه حکم ته چې کوم الله نازل کړی دی، ویل الرسول یو پیغمبر طرف ته راشئ، نو قالو دوی څه وایي حسبنا موږ ته کافي دی، ما هغه خبرې یا هغه احکامات وجدنا چې منتلي دي مونږه علیه په هغې باندې آباءنا خپل پلار نیکه چې کوم څنګه کومه طریقه کړې ده بس هغه دپاره کافي ده، موږ په هغې باندې روان یو. الله وی اولو کان آبا، اگر چې وي پلاران نیکیان د دوی لا یعلمون شیئا چې هېڅ څیز باندې نه پوهېدل، ولا یهتدون او نه د هدایت خاوندان. یا ایها الذین آمنوا، هغه کسانو چې د ایمان خاوندان یې، علیکم انفسکم، پتا د خپل ځان فکر وکړئ، پتا باندې د خپل ځان فکر لازم دی. لا یضرکم، نقصان نشي در رسول تاسو ته، من هغه کس ضل چې هغه ګمراه وي، اذا اهتدیتم، هغه ټیم چې کله ته په هدایت باندې، نو ګمراه کس تاسو ته نقصان نشي در رسولی. الی الله مرجعکم جمیعا، الله ته واپس کېدل دي ستاسو ټولو، نو فینبئکم، پس بیا به خبرداری درکړي تاسو ته، بما په هغه کارونو باندې کنتم تعملون چې کوم تاسو کړي وي، الله به تاسو د هغې خبرداری درکوي. ما جعل الله، نه دی مقرر کړی الله تعالی من بحیرت څه بحیره، ولا صائبه او نه صائبه، ولا وسیلت او نه وسیله، ولا حام او نه حام. ولكن الذين كفروا، لیکن هغه کسان چې کافران دي، یفترون علی الله الکذبا، تهمت لګي په الله باندې د دروغو، واکثرهم لا یعقلون، او زیات د دوی چې کوم دي نه پوهېږي. واذا قیل لهم، هر کله چې دوی ته وویلی شي تعالوا چې راشئ الی هغه احکامات طرف ته، ما انزل الله چې کوم الله نازل کړي دي، ویل الرسول یو پیغمبر طرف ته راشئ، نو قالو دوی څه وایي حسبنا موږ دپاره کافي دي، ما هغه خبرې هغه احکامات وجدنا چې منتلي دي مونږه علیه په هغې باندې آباءنا خپل پلار نیکه. اولو کان آباؤهم، اگر کوي د دې د پلار نیکه لا یعلمون چې نه پوهېږي په هېڅ څیز باندې شیئا، ولا یهتدون او نه د هدایت خاوندان دي. یا ایها الذین آمنوا، هغه کسانو چې د ایمان خاوندان یې، علیکم انفسکم، د خپل ځان فکر وکړئ، لا یضرکم، نقصان نشي در رسولی تاسو ته، من هغه کس ضل چې هغه ګمراه وي، اذا اهتدیتم، هر کله چې تاسو په هدایت باندې. الی الله مرجعکم جمیعا، الله ته واپس کېدل دي ستاسو د ټولو، فینبئکم، پس بیا به خبرداری درکړي تاسو ته، بما په هغه اعمالو باندې کارونو باندې کنتم تعملون چې وی تاسو کم کول.
ah